د بلخ ولایت د لارو د تنظیم او ترانسپورت ریاست په اړوندو کې د یو جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دغه جومات د ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې د بلخ ولایت مرستیال، د حج او اوقافو او ترانسپورت ریاستونو چارواکو او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د بلخ سیمه ییزو مسؤلینو د دغه دیني مرکز جوړول د بلخ ولایت د لارو د ترانسپورت ادارې د مسؤلینو یو بیړنۍ اړتیا وبلله او د اسلامي کلتور په پراختیا او د اسلامي امت ترمنځ د یووالي او همغږۍ په رامنځته کولو کې د جوماتونو رول د مهم بللو ترڅنګ یې جوماتونه له الله تعالی سره د اړیکو د مرکز په توګه یاد کړل. همین مسجد را که ما و شما بنا میکنیم و هدف گذاری میکنیم، هر کسی که در این مسجد و همکاری میکنه و کمک میکنه و انشاءالله که این داخل مسجد مردم نماز میخوانه، تلاوت میکنه، جماعت میکنه، ذکر میکنه و هر چیزی میکنه، انشاءالله ثوابش همین کسانی که و در این مسجد کمک کرده و همکاری کرده در این ثوابش میرسه. و هر چیز را که ما و شما و هر کار خیر را میکنیم به خاطر خدا، به خاطر عبادت خدا این را انجام بدهیم، انشاءالله که در دنیا و آخرت ما و شما کامیاب هستیم. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د خدای بیتي چې مساجد دي دا په عباداتو باندې آباد کړو او دا په یو تلاوت باندې، په ذکر باندې، په جماعت باندې. دونه فضیلت الله پاک مسجد ته ورکړی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک وایي چې په ټولو مکانو کې ماته هغه محبوب مکان هغه مسجد دی. یعنې په دا ښار کې ډېر ښایسته تعمیرونه شته، مارکیټونه شته، کورونه شته، خو دا یو الله ته محبوب دونه نه دی. او الله وایي چې ماته مساجد په ټولو ښارو کې او په ټولو کورو کې، په ټولو ساختماني ځایو کې ماته مسجد محبوب دی. ورته مهال د دوران ساختماني شرکت مسؤل وایي چې دغه جومات د څه د پاسه 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت چې په یو وخت کې د 300 تنو لمونځ کوونکو ظرفیت لري په ساختماني معیارونو سره برابر به جوړ شي. این مسجد تقریبا مساحتش 16 در 12 می باشه که گنجایش 300 نفر کم و بیش در این گنجایش می داشته باشه نمازگزار در یک وقت. دیگه ما این مسجد در مدت 2 ماه کاری به پایه اکمال می رسانیم با کیفیت عالی، با استانداردی که بین المللی است. ما با مو طریقه را به پیش میبریم. له بلې خوا د ترانسپورتي چارو د انسجام او د لارو د تنظیم امیر د دغه جومات جوړول د یاد ریاست د کارکوونکو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه مهم بولي او هرکلی کوي. یکی از ضرورت‌های مبرم هر اداره خاصتا ریاست تنظیم ترانسپورت جاده ولایت بلخ بوده که امروز الحمدلله با همکاری مستقیم ریاست حج اوقاف ولایت بلخ، رهبری مقام ولایت بلخ، ما شاهد ازی بودیم که سنگ تهدام این مسجد در محبت ریاست تنظیم ترانسپورت جاده ولایت بلخ بگذاریم. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د عالی قدر امیر المؤمنین د فرمان له مخې به د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو جومات د امارت په اړوندو ادارو کې جوړیږي چې د جوړېدو لګښت به د افغانستان اسلامي امارت د مالیې وزارت لخوا ورکول کیږي.